الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. معززو یو ورور پوښتنه کړې ده چې که یو ځوان خپله ځوانه میرمن کور ته پرېږدوي او دی د علم د تحصیل لپاره سفر باندې ولاړ سي او په سفر کې شاوخوا کال تیروي، په کال کې کور ته نه راځي، آیا چې ځوانه میرمنې پر کور پاته وي ده ته دا یو کال سفر جواز لري او که نه؟ محترم وروره، ستاسو په جواب کې به ووایم چې د میرمنې نفقه پر خپل خاوند باندې واجب ده، او که چیرې دی په سفر باندې ولاړ سي خو په 4 میاشتو کې بیرته خپلې میرمنې ته ځان را رسوي، دا جواز ورته لري. بغیر د میرمنې د اجازې خاوند د 4 میاشتو څخه زیات سفر نسی کولی. په 4 میاشتو کې د خپلې میرمنې سره یو ځای کېدل واجب دي. او که سړي د ښځې حقوق پوره کړي وه، په هغه کې کوتاهي نه کوله، د هغې نفقه خرڅه هر څه برابر وه او هغې د 4 میاشتو څخه د زیاتې مودې د سفر اجازه ورکړې وه، نو بیا ورته دا سفر جایز دی. خو یوه خبره یاد ساتل پکار دي، که چیرته خاوند د خپلې میرمنې په هکله باندې داسې تشویشات یا غلط فکر یا د فتنې اټکل ورته په ذهن کې ولیده چې هسې نه په ډېر وخت کې زه ورته رانسم، ځوانه ښځه ده، اړیکې یې خرابې نسي، نو بیا تر 4 میاشتو په سفر کې زیات پاته کېدل جواز نه لري. احسن الفتاوا جلد اول صفحه 399. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 002 314 و 88 414. والسلام.